سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کوم د اچ پایلوري په حواله، یا عام خلک چې ورته د معدې چینجې هم وایي، دا د هیلیکوبیکټر پایلوري. دا بکټیریا ده او نام ګرام نیګټیو بکټیریا دې ته وایي. دا بکټیریا اول ځل تقریبا په کال 1980 خواوشا چې د دریافت شوه، د دې اول نوم کمپایلوبیکټر و، بیا دا هیلیکوبیکټر شو. هیلیکوبیکټر پایلوري یا اچ پایلوري ورته نن سبا چې خلک وایي. دا اصل کې چې کله معدې ته داخله شي دا بکټیریا، نو په معده کې چې کوم دننی لیر چې کوم دی یا میوکس چې کوم دی، نو هغه کمزوری کړي، داسې خپل مواد خارجي، او بیا چې کله دا اسید نارمل د معدې چې کوم اسید دی یا تیزاب دی چې هغه خارجيږي، نو هغه بیا السر پیدا کوي یا زخم پیدا کوي. هغه نشي، هغه لیر چې کمزوری شي هغه نشي زغملی. نو دغه چې دی دې عمل ته بیا وایي چې لکه دا د اچ پایلوري په وجه دا زخم جوړ شو. مخکې چې نو دا دریافت شوی، دا بکټیریا نو دریافت شوی، نو خلکو به عموماً دا خیال و چې دا د سټرس د وجې نه کېږي یا د نورو وجو نه کېږي. بهرحال د هغې خپل هم یو اهمیت شته، ځکه چې نور السر یا نور زخمونه چې دې نه علاوه د دغه د وجې نه، سټرس د وجې نه کېدی شي چې کله په سړي دباو وي، ذهني دباو، نفسیاتي دباو یا دغه جسمانی دباو چې هم سټرس ښکاري، نو دغه وجه نه کېدی شي. دې نه علاوه د سګرټ نوشۍ د وجه نه کېدی شي. څوک چې سګرټ ډېر څکي نو عموماً په هغو کې هم د السر امکان وي. د دې سره سره چې دی د دغه سره کېدی شي دا کله چې دا کیفین استعمالیږي، د کیفین سره کېدی شي. د دې نه علاوه د ټول نه غټ وجه چې دی، غټ کاز چې کوم دی، نو هغه نان سټیرایډل انټي انفلامیټري ډرګز هم دي چې موږ ورته د بروفین ګروپ والا چې کوم دغه دي، خاندان والا کومې دوانې، دا ټول چې دی السر کاز کوي. خو نن موږ خبره کوو په اچ پایلوري باندې. نو ما چې څنګه خبره وکړه، دا یو بکټیریا ده او دا چې کله وجود ته دننه شي معدې ته، او بیا خصوصا د کولمو د اولنۍ حصه چې ده په دې کې دا السر جوړوي یا زخم جوړوي. د دې خپرېده څنګه کېږي؟ د دې خپرېده عموماً د سلایوا په وجه یا د لاړو په وجه کېږي، یا نور چې کوم سیکریشنز دي د انسان د وجود د هغې د وجې نه هم کېدی شي. خو زیاتره امکان دا ده چې د لاړو د وجې نه. د دې نه علاوه چې کله تاسو اوبه څښئ، اوبه صفانئ، د هغې نه هم کېدی شي. او د دې سره سره چې خوراک صفانئ، د هغې نه هم کېدی شي. بیا چې کله تاسو دغه استعمالوئ، د واشروم استعمالوئ، صفایي خیال نه ساتئ، نو د دغې ډکو متیازو د وجې نه دا هم کېدی شي. دغه جراثیم په دې کې موجود دي. علامات خو تاسو ته پته ده ټول ته چې علامات یې څه دي. علامات هم دغه دي چې لکه معده سوځنده دړي یا پې دروند دړ هم کېدی شي. دې سره سره چې دی که لږ زیات شي، نو تاسو له الټۍ هم درتلی شي، زړه یې ښیدل شو. د دې نه علاوه غټ علامات چې ډرقې یا خېټه داسې پړسود، په خېټه کې پړسوب محسوسول، بیا چې لږ نور زیات شي نو وزن کمیدل، او بیا چې دې کمپلیکیشن نور هم سیوا شي، نو د دې نه چې دی نو دغه چې دی دا کینسر ته هم جوړېدی شي. نو دا علامات یې دا پیچیدګیانې دي. ریسک فیکټر، ریسک هغه خلک دي چې لکه څوک په ګڼه ګوړه کې ډېر اوسیږي، یا چې داسې کسانو سره اوسیږي چې هغو ته دا مرض یې، نو کېدی شي زیات امکان دا هم دی چې هغو ته ترې ولګي. راځو تشخیص له چې تشخیص یې څنګه کېږي. دا اصل کې ډېر خلک دا خبره کوي چې یاره دا کله چاته وشي نو بیا ښه کېږي نه، او مختلف قسمه کمبینیشن یا دوانې استعمالوي. نو په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی چې ټیسټ څنګه کول غواړي او دوانې څنګه استعمالول غواړي. دا ډېره بنیادي او مهمه خبره ده چې ډېرو خلکو ته دا پته نه. په دې وجه هغه چې دی علاج صحیح ونه کړي یا تشخیص صحیح ونه شي، او هر دغه چې دا هر السر چې هر قسم السر چې نو هغه دیو په دې کې واچي چې دا د معدې چینجې ده. مختلف کمبینیشن کې ورته بیا دا انټي بایوټیک لیکي. نو انټي بایوټیک خو په خپله لکه تاسو ته پته هم ده چې دا په خپله زهر دی، او کله چې دې انټي بایوټیک ته ریزسټنټ پیدا شي نو بیا بله لار نشته چې تاسو دغه علاج، د خپل مرضونو علاج وکړی شئ. زه به راځم یو ډېر مهمه خبره له تشخیص په حواله. د ټول نه مخکې دا خبره ده چې خلک وایي چې په وینه کې د دې پته لګي، د وینې سټریپ ټیسټ کې عموماً ګوره د ټول نه غټه خبره دا ده چې په سټریپ ټیسټ کې څه پته لګي. په سټریپ ټیسټ کې کله چې د وینې ټیسټ کېږي نو په هغې کې دا پته لګي چې د دې اچ پایلوري خلاف په دې وجود کې انټي باډیز شته که نشته، قوت مدافعت شته که نشته. د دې مطلب دا شو چې که تاسو ته په ژوند کې هر کله اچ پایلوري بکټیریا پازیټیو راغلی او ستاسو په وجود کې موجود دی، نو د هغې خلاف به انټي باډیز وي. نو کله چې دغه انټي باډیز ستاسو په وجود کې موجود دي، د دې مطلب دا نه ده چې اوس تاسو ته دا په دې وخت کې چې د انفیکشن تاسو ته پازیټیو دی، یا د انفیکشن چې دی تاسو ته د السر چې د دغه انفیکشن د وجې نه ده،
چې کله هم ګور هغه اکټیو نه د H پایلوري که اکټیو نه که او یو پیر تاسو ټریټمنټ کړی علاج کړی یا که تاسو ته د هغې نه څه ډېر خلک داسې چې په هغو کې څه سمټم نه علامات نه نو که تاسو دغه ټیسټ وکړه په دې کې H پایلور راوخیږي نو ضروري ده چې دغه دی هم د دغه السر دی د دغه H پایلوري د وجې نه څنګه چې ما خبره وکړه چې دا H پایلوري چې کله په وجود کې موجود وي یا که یو پیر علاج وشي هم نو د دې خلاف چې کوم انټي باډیز پیدا شي نو دا ټول عمر له موجود دي او دغه سټریپ ټیسټ چې کوم دی یا دغه ټیسټ چې ورته موږ وایو د وینې ټیسټ چې ورته وایي نو دغه دا ښیي چې انټي باډیز شته دا نه ښیي چې دا په دې وخت کې دا H پایلوري یا د بکټیریا چې دا پازیټیو ده که نه ده. اوس یو ډېر مهم ټیسټ زما او هغې ته وایي یوریا برث ټیسټ یا برث یوریا ټیسټ. دا څه شی دی؟ اصل کې د دې ټیسټ نه پته لګي چې اوس تا ته د انفیکشن چې کوم دی دا اکټیو دی او که نه دی. په دې کې چل دا کېږي چې یو خو د دې دپاره لکه چې کله دې ټیسټ له ځای برث یوریا ټیسټ دا واحد ټیسټ دی چې په دې کې دا پته لګي چې په دې وخت کې چې تا ته کوم السر دی یا د معدې درد دی یا د معدې زخم دی نو دا د دغه بکټیریا د وجې نه دی او بله څه وجه ده. نو د دې دپاره یو خو دا دی چې لکه عموما تاسو به دا کار کوئ چې 2 هفتې مخکې چې کله دې ټیسټ له ځئ نو د دې نه 2 هفتې مخکې چې هر قسمه تاسو د معدې ګولۍ خورئ چې هغه بندې کوئ. په دې کې خصوصا بسمت والا کم دغه چې دي دا ګولۍ چې کوم دي د دې معدې د زخم دپاره خلک خوري یا د معدې اسیډیټي دپاره خوري او بیا PPI یا دغه چې کوم دي دا پروټان پمپ انهیبیټرز چې ورته وایي که نه دا ایموپرازول ایسومیپرازول لینزپرازول او دا ټول چې کوم دي دا پروټان پمپ انهیبیټر دي نو دا 2 قسمه دواونه چې دي دا خو به تاسو 2 هفتې مخکې کم از کم بندوئ. د دې نه علاوه که انټي بایوټیک تاسو خورئ نو یو میاشت مخکې به انټي بایوټیک بندول غواړي. دا د دې لپاره ډېر زیات ضروري دي. بله مهمه خبره دا ده چې کم از کم 4 یا 6 غنټې به تاسو مخکې د هغې نه څه خورئ نه. تاسو به لکه روژه نیل بای ماوت چې ورته وایي په خوله به سوای د اوبو نه نور هېڅ شی هم نشئ تاسو دغه کولی خوړی. ها په دې ټیسټ کې اصل کې کېږي څه په دې ټیسټ کې داسې کېږي چې لکه تاسو کله دغه ته ورشئ د هسپتال ته ورشئ یا د ټیسټ له ورشئ نو تاسو له یو خاص قسم ګولۍ درکړي یا کپسول درکړي چې په هغې کې یوریا وي او هغه کپسول چې دی تاسو وخورئ چې کله تاسو وخورئ هغه کپسول 10 منټه وشي نو بیا تاسو له غباره غوندې درکړي یا غوپڼې درکړي چې دا وپړڅوي هغه تاسو وپړڅوي هغه دې بنده کړي او هغه ټیسټ ولېږي. په دې کې کېږي داسې چې اصل کې دا هیلیکوبیکټر پایلوري یا د H پایلوري جراثیم چې کوم دی یا دا بکټیریا چې کومه ده دا یو قسم انزایم خارجي دغه ته وایي یوریز او دا یوریز کار دی دغه انزایم چې دغه یوریا چې کوم په دې ګولۍ کې یا په دې کپسول کې تاسو له درکړې ده نو دا یوریا چې دا د امونیا ته او کاربن ډای اکساید ته بدل کی. نو چې کله دغه کاربن ډای اکساید ته بدل کی او په دې کې په دغه ټیسټ کې دا کاربن ډای اکساید راشي نو د دې مطلب دا دی چې د H پایلوري په دې وخت کې په معده کې موجود دی او ستاسو دا زخم چې دی دا د H پایلوري د وجې نه دی. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې کله تاسو ته السر وشي یا تاسو د معدې د زخم یو پیر تاسو علاج کړی یا یو پیر تاسو بکټیریا پازیټیو راغلی نو اب د ټول عمر دپاره په سټریپ کې پازیټیو راځي. دې مطلب دا نه چې تاسو مختلف کمبینیشن کې دغه دوانې یا انټي بایوټیک خورئ او ځان له کار ګورئ هغې ته رزسټنټ شي. نو دا یو ټیسټ چې کوم دی دا H پایلوري دا ټیسټ دا ډېر زیات مهم ټیسټ دی. د دې نه علاوه بل ټیسټ سټول ټیسټ ورته وایي ډکو متیازو ټیسټ په هغې کې دا پته لګي چې دا جراثیم شته او که نشته. لکه څنګه چې ما وایي په وینې په هغې کې انټي باډیز پته لګي او په دې سټول ټیسټ کې یا د ډکو متیازو په دې ټیسټ کې چې دی په دې کې د انټیجن پته لګي یا د بکټیریا پته لګي چې دا شته که نشته. خصوصا که یو پیره ټریټمنټ شوی نو بیا دې ګوري چې یاره دا علاج چې کم شوی دی چې آیا دا جراثیم ختم شوی دی او که نه دی نو په دا سټول ټیسټ بیا کوي. دغه شانتې بیا دا یوریا برث ټیسټ چې کوم دی دا هم ریپیټ کولی شي. د دې نه علاوه چې د بایاپسي اخلي د انډوسکوپي په ځای انډوسکوپي کېدی شي په هغې باندې بایاپسي واخلي. دا 3 قسمه ټیسټونه دي خو په دې کې د ټولو نه مهم ټیسټ چې کوم دی نو هغه یوریا برث ټیسټ دی. اوس راځم علاج لای نو په علاج کې هم اکثر داسې مسلې چې څوک په دې علاج باندې پوهه نه او د چا دا کار نه زه به وایم چې مستند ډاکټران نه یا د معدې سپیشلیسټان نه نو هغو بیا تاسو ته هم مسله اکثر پیدا کولی شي ځکه چې په دې کې کمبینیشن ډېر زیات ضروري دی. د دې په علاج کې عموما یو قسم یې دی ته ټریپل تھراپي ورته وایي بیا که د هغې سره ښه نه شي نو بل بیا کوادرپل تھراپي ورته وایي. ټریپل تھراپي کې دی عموما 2 انټي بایوټیک او یو PPI ډرګ استعمالوي او په کوادرپل کې چې دی یو PPI یو بسمت پریپریشن چې کوم دی او 2 انټي بایوټیک چې دی دا استعمالوي.
اوس لکه په دې دغه کې ما څنګه خبره وکړه چې په دې ټریپل تھراپي کې ضروري دي ځینې څیزونه لکه اوس په دې کې زه ووایم چې د ټول نه ښه کمبینیشن دی وایي چې کلریترومایسین دی د هغې سره اسمیپرازول یا پینټاپرازول ورسره ورکولی شي دا پی پی آی ډرګ شو کلریترومایسین چې څنګه ما خبره وکړه او د هغې سره چې دینو د میټرونیټازول یا فلیجل ورکوي عموما د 7 ورځو دپاره ډوز چې دی هغه د سړي د صحت او د هغه انډرلاینګ ډیزیز مطابق هغه دغه کوي دغه یو خو که اوس فرض که څوک دغه دی د بل په بله تھراپي کې چې دی نو بیا دیو لکه د دې دغه په ځای میټرونیټازول په ځای د اماکسل هم استعمالولی شي دغه هم ټریپل تھراپي کې خو دا چې استعمالوي او دې ته ګوري نو هغه دې ته ګوري چې یاره دا ډاکټران چې دته انډرلاینګ ډیزیز شته که نشته د کم څیزونو ته الرجي خو نه ده لکه اوس که اماکسل ته دغه ته پنسلین ته څوک الرجي نو هغه اماکسل نه استعمالوي دغه شان میټرونیټازول چې کوم دی که یو پیره په ټریټمنټ کې یو پیره تھراپي شوي او هغه کار نه کړه دوباره تھراپي نو بیا د میټرونیټازول په کې نه استعمالوي دغه شان چې کوم الکوهل کنزیومر دي خصوصا د هغو دپاره بیا په تھراپي کې میټرونیټازول نه دي پکار نو دا لکه بیا هغه کمبینیشن دي چې کوم ستا په صحیح ټریټمنټ کې دغه طرف ته تللی شي چې تعالی څنګه ټریټمنټ څنګه کمبینیشن پکار دی دا عموما د 7 ورځو دپاره خو کیدای شي چې په ځینې وخت کې دا 14 ورځو ته هم ورسي بیا که دا د دې سره کور نشي نو په دویمه پیره دی بیا کوادرپل تھراپي چې ورته وایي څنګه چې ما خبره وکړه بیا 4 قسمه دوایانې شي چې په هغې کې یو پی پی آی ډرګس شي دغه والا د اسمیپرازول او پینټاپرازول ګروپ والا چې کوم دي دغه شي د دې سره سره د بیسمت پریپریشن چې کوم دی یو پکې هغه کې یو ورسره چې دی دیو د ټیټراسایکلین کې او د ټیټراسایکلین سره میټرونیټازول کې دا چې دی بیا دا کوادرپل تھراپي دا اکثر د 7 ورځو دپاره په ځینو کیسز کې دا د 14 ورځو دپاره هم استعمالولی شي نو زما د ټولې خبرې مطلب دا و چې د ټوله نه مهمه خبره دا ده چې تاسو په دغه بلډ ټیسټ باندې یا د وینې په ټیسټ باندې په دې باندې به تاسو انحصار نه کوئ دغه دا نه دی چې هر وخت چې تاسو ایچ پایلوري پازیټیو راځي او تاسو په ټریپل تھراپي یا په کوادرپل تھراپي باندې اچئ او بیا تاسو ته ډرګ ریزسټنس شروع شي یا د انټي بایوټیک ریزسټنس شروع شي نو دا ډیره مهمه خبره ده بیا په ټیسټ له به ځای څنګه دغه ټیسټ چې د دې طریقې ته ما وښو چې دا ټول سټپس تاسو فالو کوئ صحیح تھراپي تاسو ته وشي که یو پیره نه نو دویمه پیره دې وشي خو په دې چې په دغه طریقې کار باندې وشي نو تاسو به د دې ایچ پایلوري نه د مشئ یا که ایچ پایلوري د مکیدل په دې سنس کې چې لکه تاسو ته بیا د دغه وجه نه انفیکشن نه کیږي که دا په سټریپ کې پازیټیو راځي نو هېڅ خبره هم نه ځکه چې ډېرو خلکو ته علامات نه او که وینې دغه مسله نه ده خو که په دې طریقه نه نو بیا تاسو ټول عمر له دې بیمارۍ نه خلاصېږئ او مختلف کمبینیشن به تاسو ته استعمالیږي او نورې مسلې به ته جوړئ د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ د خپل صحت نه آګاه اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان